نن د وجود د بادشاه اړوند غږیږو، کوم چې ماغزه دي او کیدای شي په دې برخه کې زه تر ټولو ډېرې خبرې ځکه وکړم چې زما رشته یا زما مسلک دی، اما ژمنه کوم چې له حده ډېرې خبرې ونه کړم فقط مشخصا راشو د اناتومۍ په اړه یې وغږیږو. لومړنۍ موضوع چې موږ غواړو د نرف سیستم یا د اعصابو په سیستم کې ولرو هغه د برین یا د مغزو اړوند معلومات دي. تاسو پوهیږئ چې مغزه مسؤلیت لري تر څو د وجود ټولو ارګانونو ته پیغام ولېږدوي دا چې څه وکړي، کله یې وکړي او څنګه یې وکړي. او په دې پوهیږئ چې مغزو ته د همدې لپاره بادشاه وایو او د همدې لپاره وایو چې که چېرته یو انسان موږ د مړ په توګه حسابو، یوازې په هغه وخت کې ورته مړ ویلی شو چې یا د مغزه کار پرېږدي یا د زړه کار پرېږدي. نو کله چې د مغزو په اړه غږیږو د زړه بحث حتمن رامنځته کیږي، ځکه یو پاچا یو رئیس اجرایه دی. ولې؟ چون مغزه بیرته په خپل ذات کې زړه ته محتاج دي، سره د دې چې نورو ټولو ته امر کوي، اما که زړه وینه ورونه رسوي مغزه له منځه ځي. دا چې خپله مغز څنګه جوړ شوی دی، په کوم شکل کار کوي، په دې اړه پوهېدل ډېر زیات مهم دي. د مغز مختلفې برخې دي، هره برخه یې بیل کار کوي، هره برخه یې بیله وظیفه لري. نو تاسو باید متوجه اوسئ که چېرته د یو انسان ښي لاس له منځه ځي او دا ځي داسې یو ډاکټر ته، مثلا ښي لاس یې فلج کېږي، دا داسې یو ډاکټر ته ځي چې هغه د مغزو ډاکټر دی، نو دا ډاکټر دفتن پوهېږي چې موومنټ یا حرکات د مغز کومه حصه کنټرولوي او د ښي لاس د حرکاتو کنټرول د مغز د کوم غړي یا د کومې برخې په لاس کې دی. راځئ اول د مغزو د اناتومۍ سره اشنا شو، بیرته راګرځو. تاسو د انسان سریبریوم ته ګورئ. دا نو د یو انسان نه راویستل شوی او ډونیټ شوی مغز دی. تاسو پکې پرې شوي ځینې نښې وینئ چې د عملیاتو وسایلو له امله دي، ځکه مغزو مو راویستي. اما په ټوله کې دا د وجود بادشاه دی چې ماته چارمغز او ګرم چای را په یادوي. په هر حال که ورته وګورئ د وینې رګونه پکې په صحي شکل سره ښکاري. دا د وینې رګونه په اصل کې د دې نسج لاندې دي چې زه به یې لرې کړم. دا د مننجیل سیستم یوه برخه ده چې ټول ماغزه پوښوي. نو تاسو 2 یا 3 پوښه د مننجیل سیستم دلته لیدلی شئ. د وینې رګونه بیا دننه نشته دی. که چېرته دا نسج لرې کړم تاسو به دا لاندې خاکستري انساج ټول مغزو کې ووینئ. اوس دا مخکینۍ سیمه دلته دې ته فرنټل لوب ویل کیږي او بیا شاته دلته مونږ پارایټل لوب لرو او بیا شاته مونږ اکسپیټل لوب لرو. اکسپیټل لوب صبر مغز راپورته کم، دا شاتنۍ سیمه درته ښایم. که یې داسې راتاو کو او بیا به یې پورته کم، دا پرې شوي ځای د عملیاتو وسایلو له لاسه دا برخه دلته ټمپورل لوب ویل کیږي. اوس فرض وکئ تاسو درد یا سیژر د مغزو په دې سیمه کې لرئ. سیمې ته په کتو ورته موټر سیژر ویل کیږي یا موټر فوکل سیژر. یعنی تل باید ستاسو په یاد وي چې د مغز کومه سیمه د څه ډول ستونزې سره مخ ده، ځکه د مغز هره سیمه د وجود د یوې برخې مسؤلیت په غاړه لري. دا نو د مغز سره داسې لنډه اشنایي وه د مغز د مختلفو برخو سره. زه غواړم د مغز اناتومي هم په مفصل شکل تشریح شي. ولی یو شي ته پام وي، د مغز په برخه کې انشاءالله زه بیخي یوه بیله لړۍ شروع کوم چې هغې ته به مستر برین نوم ورکړم یا ښاغلی برین یا ښاغلي مغزه، او هغه به په جزئیاتو سره تشریح کوو، ځکه د مغز اناتومي واقعا باید په جزئیاتو سره تشریح شي او مغزه بیخي جدا کوو. نه یوازې دا چې اناتومي تاسو ته تشریح کوم، بیا فیزیولوژي هم تاسو ته تشریح کوم، پاتالوژي هم تاسو ته تشریح کوم. مثلا دا چې میرګي څنګه پیدا کیږي یا سردردي ولې پیدا کیږي، مغزه څه رقم کار کوي، مغز څنګه خپل سیګنالونه د یو ځای نه بل ځای ته لیږي. د دې ټولو په اړه انشاءالله تاسو ته معلومات درکوم او دا معلومات به جالبه تمامیږي. اما اوس لږ څه د مغزو سره اشنا شو، راځئ د مغزو اناتومي لږ څه په جزئیاتو هم زده کړو، بیرته راستنیږو. تاسو د مغزو نیمکوره وینئ. دا د انسان اصلي مغزه دي چې تشریح کوو یې. تاسو دقیقا یو مغز وینئ او زه غواړم مهمې برخې تاسو ته تشریح کړم. د مغزو د عمومي ډکه سیمه د سریبرم ورته ویل کیږي چې منځ کې دا ډکې سیمې او ورسره تارو په شکل لري دي. دا پړسېدلو برخو ته جایرایس ویل کیږي. دا ټول چې زه یې لمس کوم جایرایس دي.
او دا ښکته ژورې سیمې دوی ته سولکای ویل کیږي یا هم سوسای. فکر وکئ لکه غرونه او منځ کې یې لارې او همدا دوه سیریبریوم جوړوي چې پکې ډیر نیوران کمه سیمه کې راټول شوي دي. خو ورسره دا جغرافیایي سیمه هم رامنځته کوي. که دلته ووینئ یو ستر سولکای دی چې تر پورته ځي، دې ته مرکزي سولکیس ویل کیږي او دا فرنټل لوب دلته له پرایټل لوب نه جلا کوي. تاسو یو بل دلته لرئ. زه کمرې ته لږ راسم کوم چې سم یې وګورئ. دا نو بیا ټمپورل لوب له فرنټل لوب نه جلا کوي. نو موږ فرنټل لوب لرو، ټمپورل لوب لرو، پرایټل لوب لرو او شاتم اکسپیټل لوب پروت دی او ښکته موږ سیریبریوم لرو چې د موټور کنټرول مسؤلیت لري. او که زه ماغزه تاو کړم شاتم جالبه اناتومي لیدل کیږي. خو زه ښکته له دې پیل کوم. ماته د اسب سر او غاړې په څیر ښکاري. دې یو ته برینسټم ویل کیږي چې د مغز تر مرکزیت پورې یې ځان رسولی دی او دا موږ ته ډیر مهم دی. نو لومړۍ برخه یې د میډولا ابلنګاټا ده او دا بیا په پانس بدلیږي او بیا پانس د ساختمان باندې دلته چې ورته میډبرین وایي اوړي. سره یو ځای د درې واړو ته برینسټم ویل کیږي او بیا بل ساختمان د تلاموس په نوم دی او تلاموس هم ډیره مهمه برخه ده ځکه سکندري نیوران له برینسټم ځي پورته سیده تلاموس ته. که ماغزه بیرته راتاو کو، که مو په یاد وي د منځني سولکیس اړوند مو خبرې وکړې. دا لاین چې ټمپورل لوب نه پورته ځي، که تاسو ورته وګورئ نو سم یې لیدلی شئ. همدې سیمې ته پرایمري سوماتو سنسوري کورټکس ویل کیږي یا سنسوري کورټکس. دا د حسونو مسؤلیت لري. دلته خبرېدل، پوهېدل او هوښیار اوسېدل د وجود د حسو اړوند مسله ده. که چیرته تاسو وګورئ دننه یو ننوتې فاصله ده. د مغزو دننه دلته ښایم. دې فاصلو ته وینټریکلز ویل کیږي. دا یو لاترل وینټریکل دی. په چپه نیمکوره کې بیا سکندري لاترل وینټریکل شته دی. دلته یې نشو لیدی. نو دوه لاترل وینټریکلز دي. بیا تلاموس دی او تلاموس ته هم دوه لوبه شته دی. هر یو په یوې نیمکوره کې او بیا یې ترمنځ خالي فضا ده. کوم ځای چې زه تاسو ته ښایم دا یو رښتینې فضا ده چې موږ ورته دریم وینټریکل وایو او بیا دلته ښکته د سیریبیلیم او برینسټم ترمنځ د مثلث په شکل ساختمان دی. دې یو ته څلورم وینټریکل ویل کیږي. په دې فاصلو کې مایعات تولیدیږي چې ورته سیریبرل سپاینل فلویډ ویل کیږي. دا مایعات به د لاترل وینټریکل نه سفر کوي. دریم وینټریکل نه به ښکته ځي څلورم وینټریکل ته. له دې ځایه تښتي او ماغزه او هډوکي محاصره کوي. د دریم وینټریکل نه څلورم ته د تلو لپاره یو ټوب دی چې دلته موقعیت لري چې ورته وینټریکولر اکویډاکټ ویل کیږي یا د میډبرین اکویډاکټ او د پیری اکویډاکټ ګری مټر له لوري محاصره شوی. دلته که چیرته راشو تاسو ګری پورشن او وایټ پورشن وینئ. ګری د سیاناپس یوه جمع ده چې حجرې سره پکې هماهنګي کوي او سپین مټر کې سیګنالونه لیږدول کیږي. په مغزو کې نو اوس تاسو پوه شئ چې لوبونه هم مختلفه دنده لري، کورټکس هم مختلفه دنده لري، مختلفې غدې دي پکې، هر یو خپل ځان ته دنده لري. که چیرته د کورټکس سره مشنا شئ دا به ښیي. وروسته د دې چې کورټکس سره اشنا شوئ بیا راګرځو یو جنبندي کوو دغه سیستم. اما لکه څنګه مې چې در سره ژمنه وکړه د مستر برین په برخه کې بیا تاسو ته د مغزو اناتومي، فیزیولوژي او پاتالوژي په جزئیاتو تشریح کوو. راځئ کورټکس سره لږ آشنا شو. راځئ د مغزو پورتنۍ حصه ووینو. تاسو دا ډیر اوږد سولکیس وینئ چې له پورته ښکته راځي دې سیمې ته او موږ دې سولکیس ته سنټرل سولکیس وایو چې فرنټل لوب له پرایټل لوب نه جلا کوي. پرایټل لوب د سر پورته شاتنۍ لوره کې دی او بیا له دې ځایه تاسو یو بل سولکیس وینئ چې لاترل سولکیس ورته وایي او دا بیا یاد فرنټل لوب له دې لوب نه چې ورته ټمپورل لوب وایي جلا کوي.
دا ټوله سیمه دقیقاً دا یوه په شمول د ګری او وایټ مټر د فرنټل لوب په نوم یادیږي. فرنټل کورټکس بیا په ساده شکل ګری مټر دی چې د فرنټل لوب په سر دی. دې سیمې ته دلته موټر کورټکس ویل کیږي. د دې موټر کورټکس په منځ کې ډیر سب ریجنز هم پراته دي. مثلا پرایمري موټر کورټکس چې دلته موقعیت لري. پری موټر کورټکس لرو په دې سیمه کې او بیا موږ سمپلمنټري موټر سیمه لرو. دا سیمه دلته د موټر کورټکس په مخ کې د پریفرنټل کورټکس په نوم یادیږي. دا سیمه هیره کوي رانه لویدلې وه او صدمه یې لیدلې. خانم اوس یو څه د مغزو د اناتومي په اړه پوهیږو. د مغزو ساتنه ډیره زیاته مهمه ده. زما یوازینۍ توصیه دا ده چې هغه مریضان چې رواني ستونزه لري او امراض لري دوی ته باید په شدید شکل روحیه ورکول شي. روحیه ډیره زیاته مهمه ده په ځانګړي ډول د ډاکټر لخوا. کورنۍ باید دوی ډیر زیات حمایه کړي. د کومو امراضو سره چې مخ دي د هغې عوامل دې په صحیح شکل باندې پیدا شي او کله هم چې د مغزو عملیاتو ته خبره رسیږي نو بیا مې د ډاکټرانو نه هیله دا ده چې دوی د مغزو عملیات په پوره دقت سره وکړي، په پوره فکر سره یې ترسره کړي، ځکه یوه کوچنۍ تېروتنه کولی شي په مغزو کې یا د مغزو په عملیاتو کې یو غټ او شدید بدلون رامنځته کړي. کله هم چې موږ عصبي عملیات کوو بیا نو تر ټولو سخته صحنه موږ ته دا چې مریض بیرته په هوش راشي او موږ وګورو چې د ده وجود ټول غړي دې په صحیح شکل کار وکړي او ترنه مطمئن شو د دید سم دی، صحیح خبرې کوی شي، صحیح لاس خوروی شي، صحیح پښې خوروی شي، صحیح تلی شي او راتلی شي، هر څه یې په یاد دي، کوم حافظه خو به یې پاکه شوې نه وي. ولې؟ چون موږ د وجود په پاچا کې ګوتې وهو او هلته هره تېروتنه کولی شي یو ډېر غټ بدلون رامنځته کړي چې د هغې جوړول یا د هغې بیرته اصلاح کول موږ ته یو غټه ستونزه پیدا کوی شي. ځکه خو په طبابت کې تر ټولو سخته رشته جراحي عصب ده یا عصبي جراحي ده او تر ټولو لوړې نمرې هم همدې ته پکار دي او د دې رشتې یو غټ دلیل چې تاسو یې باید ووایئ همدا ده چې زړور اوسئ، ډېر ارامه اوسئ، خپله باید د یو ارامه مغزو خاوند اوسئ او په عین حالت کې باید ستاسو لاس ونه لړزیږي چون مغزه ډېره حساسه حصه ده. هم په جراحي پلاستیک کې باید ستاسو لاس ونه لړزیږي، هم په جراحي اعصاب کې، یعنی ټولو عملیاتو کې باید ستاسو لاس ونه لړزیږي. اما په دې دوو کې ډېره لږ لړزه هم غټه تېروتنه ده. اکثرا جراحي عصب ډاکټران 12 کاله مکتب وایي، 7 کاله ام ډي وایي، بیا 15 کاله تخصص کوي. د هغې نه وروسته چې کله ډاکټر شي نو دا بیچاره خو مخ په زړښت دي، نو چې عادي د لاس لړزه ورته پیدا شي بیا مجبوره د معاینه خانه کې کښېني او عملیات ونه کړي. او هر هغه جراحي عصب چې په عملیاتو روږدی شوی کله چې د مریض عملیات نه کوي دا بیا غټ درد لري. نو په ټوله کې د مغزو اناتومي نه یوازې دا چې په زړه پورې ده بلکې مبهم هم ده، سخت هم ده او جراحي عصب کېدل هم سخت دي. نو که چېرته دا رشته ټاکئ د یو ډاکټر په توګه چې د هغه برخه هم دا ده ډېر زیاتې په اړه فکر وکړئ. باید د ډېرې حوصلې خاوند اوسئ، باید ډېر زحمت وباسئ او زما په شکل به وچ و کلک اوسئ که چېرته غواړئ جراحي عصب اوسئ. نو هیله ده چې د هغه مغزو ابتدایي اناتومي سره تاسو اشنا اوسئ ولو که هره برخه ټاکئ. اما دومره لکه دا څنګه چې ما نن درته تشریح کړه باید د مغزو په اړه پوه اوسئ. تر بیا مو الله مل ښې چارې.